که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ. عزیزانو خبره خو هغه د مرګ په باره کې روانه ده چې مرګ چې دی دا یو اټل حقیقت دی. د مرګ فیصله چا رد کړې نه ده، د مرګ خبره د چا د زړه وتلې نه ده. د هر انسان د زړه د کومې دا خبره مني چې زه به یوه ورځ له دې دنیا پناه کېږم، له دې دنیا به زه رخصتېږم. عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله رب العزت څه مخلوق پیدا کړی دی، په دې تمام مخلوق کې تر ټولو مشکل ترین، تر ټولو سخت ترین، تر ټولو هغه ډېر چې سړی زیروي هغه مخلوق پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه مرګ دی. مرګ ډیره ګرانه پیاله ده عزیزانو، ډیره مشکله پیاله ده، او د دې مرګ موږ ته یو الله ویلی دی، یو د الله رسول راته ویلی دی، یو الله راته ویلی دی، یو د الله رسول راته ویلی دی. خو الله او د الله رسول چې کومه خبره وکړي په هغه کې خو تقریبا که چا شک و شبه پیدا کړه دا هم د ایمان خطره ده، په دې کې هم د ایمان خطره ده چې د ایمان به د سړي څخه ځي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تر ټولو سختترین مشکل ترین مخلوق چې الله پیدا کړی دی هغه مرګ دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د مرګ څخه ما بعد تر مرګ لا مشکل مسلې را روانې دي. اوس خو دې مرګ دی، یا به ګانټۍ یا به نیمه ګانټۍ یا به ورځ یا به دوی د سړي ساه چې د هغه خیږي پس له هغه د قبر ژوند راواخلي. عاجزانو پیغمبر علیه السلام فرمایي تر ټولو مشکل ترین هغه مرګ دی، خو لیکن د مرګ څخه ما بعد تر مرګ لا مشکل مسلې چې دی هغه را روانې دي. بیبي عایشه صدیقه وایي رضی الله عنها وایي ما به هر وخت دا دعا کوله یا الله مرګ راته اسانه کړي، یا الله د مرګ ګړۍ راته اسانه کړي، یا الله د مرګ حال راته اسانه کړي. وایي چې کله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح قتله، بیبي عایشه صدیقه وایي ما پر زنګانه د پیغمبر علیه السلام سر مبارک پروت و، کومې خوارۍ کم مشکلات څومره چې هغه تکلیفونه پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام رالو، بیبي عایشه صدیقه وایي د هغې ورځې بیا ما دعا نه ده کړې چې الله مرګ راته اسانه کړي، ځکه دا د مرګ پیاله دومره مشکله ده. پر دې میدان که نبي رالی هم دومره مشکله خبره ده، که یو صحابي و ولی و قطب غوث رالی هغو دپاره هم دومره مشکله ده. بیبي عایشه صدیقه وایي بیا ما دعا نه ده کړې چې خدای مرګ راته اسانه کړي، بیا ما دعا نه ده کړې چې الله مرګ راته اسانه کړي. دا مرګ پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره خوارۍ تکلیفونه مشقتونه تیر سلو، نو بیا پر بل انسان مسلمان بنو د هغه بیا څنګه خبره په دې کې کوي. روایتو کې راځي دا ابو نعیم اصفهانی رحمه الله قول را نقل کړی دی، و ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېدی نو بیا فرشته ورلره راله، چې ورلره راله د روح قبض کوي، نو بیا فرشتې څه د پوښتنه وکول خیر ول داسې ستا د مرګ ټیم را نږدې سوی دی، نو الله فیصله کړې ده. ابراهیم علیه السلام ورته وویل ته به یو کار کوې، فرشتې ته ویل ول کار دا دی چې اسحاق علیه الصلاة والسلام راسي زه هغه ووینم د باندې وتلی دی، بس پس له هغه بیا ته خپل کار چې دی هغه وکړې. فرشته وایي ټیک ده صحیح ده بالکل پر دواړو سترګو. نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام د اسحاق علیه السلام په انتظار کښېنست، یا بازار یا به د باندې په یو کار پسې تللی و چې واپس د اسحاق علیه الصلاة والسلام رالی. ابراهیم علیه الصلاة والسلام کیسه ورته وکړه چې داسې به زه اوس روان یم زه به مرمه. ابراهیم علیه الصلاة والسلام دومره ډېر وژړل، دومره ډېر یې وژړل د خپل زوی په غېږ کې ټینګ ونیوی. اسرائیل علیه الصلاة والسلام وایي وایي زما پر ابراهیم علیه السلام زړه وسوځل، زما پر ابراهیم علیه الصلاة والسلام زړه وسوځل سو. دا اسرائیل علیه الصلاة والسلام بیرته رالی الله لره چې الله دا خو داسې ارمانجن ولو، داسې حیران پریشان و، داسې غمګین و، یا الله زما زړه ورباندې وسوځل سلو. وی الله رب العزت بیا ورته وویل چې اسرائیل ده ولها ولته دا چم وکبه چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام کله بیدو سلو په خوب کې دا د روح چې دی هغه قبض کا د غسې دی مطلب
مطلب ډیر پریشانه، ډیر غمګینه، ډیر مطلب ورته پریشانه دي د خبرې ته. ابراهیم علیه السلام چې تر نن ورځې په زرو کلونه څخه مابعد او چې موږ ته لمونځ وکوي، هیڅ یو مسلمان، هیڅ یو نمازي بغیر د دې لمونځ نه کوي چې اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. یا الله ته برکتونه ووره پر پیغمبر علیه السلام دا رقم لکه پر ابراهیم علیه السلام چې تا برکتونه. ابراهیم علیه السلام څونه په قرآن کې ذکر راغلی دی، په خلیل الله سره دی مشهور و، د الله یو خاص دوست ولو، لیکن چې د مرګ ځای راغلی بیا دته پته وله چې دا ډېر مشکل کار دی، دته پته وله چې دا ډېر مشکل کار دی او دا ډېر سخت کار دی. نو عاجزانو چې د انبیاو دغه حال دی، نو زما او ستا به بیا څه حال دی؟ زما او ستا به څه حال دی؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي وای دغه حیوانان که چیرې په دې خبر سوي وای لکه ما او تا چې په مرګ باندې خبر یو، دا مرګ څومره مشکل دی، وای هېڅ یو پسه غویی وش په دا چاغ سوي نه وای. بالکل د مرګ د پریشانۍ، د مرګ د خوارۍ، د مرګ د تکلیف د وجه به دی چاغ سوی نه وای، دی به ډنګر وای، کمزوری به وای. نو خو یو انسان دی چې ورځ په ورځ ښایسته کېږي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.